بسم الله الرحمن الرحیم. محترم او قدرمنو لوستونکو، تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې د روغتیا خاوندان اوسئ. بیا هم زه ملالۍ امیري تاسو د 12م ټولګي د بیولوژي مضمون ښوونکې یم. زده کوونکو، تاسو پوهیږئ چې مونږ تېره ورځ د کومه څپرکی چې مو شروع کړی و، پیل کړی مو و، هغه شپږم څپرکی د 12م ټولګي و. او هغه موضوع چې مونږ پیل کړې وه د شپږم څپرکي، هغه د ژوندیو موجوداتو د نسل د ډېرښت په هکله وه. مونږ د نسل د ډېرښت په هکله باندې ولوستل چې د نسل ډېرښت په دوو ډولونو رامنځته کېږي، یا تکثر په دوو ډولونو رامنځته کېده چې تکثري یا هم زوجي تکثر او دوهم ډول هم غیر زوجي تکثر و. زوجي تکثر په هکله او د غیر زوجي تکثر په هکله موږ تاسو معلومات ولوستل او په دې باندې هم موږ خپل ځانونه پوه کړل. زوجي تکثر یا هم دې ته جنسي تکثر هم ویل کېږي چې دا څه ډول تکثر ده چې په ژوندیو موجوداتو کې مثلا یعنی په انسانانو حیواناتو کې رامنځته کېږي، یا هم ځینې نباتاتو کې هم زوجي تکثر رامنځته کېږي چې په زوجي تکثر کې مذکر او مؤنث جنسونه په جلا توګه شتون درلودو. او غیر زوجي تکثر چې و دا هغه ډول تکثر و چې دې ته غیر جنسي تکثر هم ویل کېږي چې په دې کې یعنی نارینه او یعنی مذکر یا هم مذکر او مؤنث جنسونه په جلا توګه اهمیت نه لري، چې دا اکثرا په نباتاتو کې رامنځته کېږي. لوستونکو، د نن ورځې موضوع مو هم د تېر لوست په تړاو کې ده. یعنی مونږ ولوستل چې تکثر په دوه ډوله صورت نیسي، چې زوجي و غیر زوجي. او په زوجي کې هم د نارینه یعنی مذکر او مؤنث جنسونه په جلا توګه باندې شتون درلودو. نو راځئ چې نن ورځ دوی باندې هم ځانونه پوه کړو چې مؤنث او مذکر تناسلي غړي کوم دي، کومې دندې اجرا کوي، په دندو او د غړو په جوړښت باندې هم ځانونه پوه کړو. لوستونکو، زموږ د نن ورځې موضوع د نارینه تناسلي غړو د جوړښت په هکله باندې ده، او همدارنګه دغه برخې کومې دنده سرته رسوي، دغه دندې به هم د نن ورځې تر پایه پورې ځان پرې پوه کوو. لومړی د نارینه د تناسلي سیستم غړي دي. د دې لپاره چې مونږ سم پوه شو دغه برخې چې ما تاسو ته په سلایډونو کې لیکلي دي، راځئ چې په یو انځور کې وګورو، تر څو چې تاسو د انځور څخه به ګټه اخیستنې باندې تر څو چې تاسو ذهن کې ښه پاتې شي او زده یې کړئ. نو انځور ته ګورئ چې کومې برخې چې په دغه انځور کې شاملې دي، دغه ټولې برخې د مذکر د تناسلي غړو برخې دي. چې دغه برخې لومړی دا برخه چې ده بیضه یا هم دې ته چې ویل کېږي خصیې. خصیې شوې، دا برخه هم کومه برخه ده؟ هغه برخه ده چې د خصیو په شا برخه کې موقعیت لري، چې دې ته معمولا چې ویل کېږي اپیدایډامیس یا اپیدیدیم ویل کېږي. همدارنګه د دې نه بل انځور چې تاسو ښه پرې پوه شئ، دې انځور ته ګورئ، په واضح شکل هره برخه تاسو ته ښکاري چې دغه برخه خصیې دي، دغه برخه هم اپیدیدیم ده چې د خصیو په شا برخه کې قرار لري. دغه اوږد نل چې تاسو ګورئ چې د نل په شکل باندې موقعیت لري، دا هم د سپرم د لیږد نل ده چې دا درېیمه برخه شوه. همدارنګه تاسو ګورئ دغه برخه مثانه ده، دغه برخه هم د پروستات غده ده، او همدارنګه دغه وړه کوچني برخې چې تاسو وینئ، دغه برخې هم د بلبوریترال غدې دي، چې په دې برخه کې دغه د بلبوریترال کومه دنده اجرا کوي یا هم کوم رقم مایع افراز کوي. هغه مایع چې په دغه برخه کې افراز کوي او د څه لپاره افراز کیږي، کومې دندې اجرا کوي دغه مایع، دا به انشاءالله په آینده لوست کې وایو. همدارنګه دغه بله برخه شوله چې دغه برخې ټولې د نارینه تناسلي غړي دي، چې دا خصیې شوې، دا هم اپیدیدیم شوله، همدارنګه دا هم د سپرم د لیږد نل شو، دا مثانه شوه، همدارنګه دا هم چې شو د پروستات غده، او دا هم د بلبوریترال غده ده. لوستونکو، دا د هغه غړي دي چې د تناسلي سیستم کې شامل دي. لوستونکو، د مذکر تناسلي غړي چې دي درې دندې اجرا کوي. څو دندې؟ درې دندې اجرا کوي. لومړی دنده چې ده د جنسي حجرو تولید ده. د جنسي حجرو تولید چې هغه هم چې ده سپرم. دوهمه دنده د جنسي حجرو ساتنه، او دریمه دنده د مذکر تناسلي غړو دریمه دنده چې اجرا کوي، دریمه دنده هم د جنسي حجرو تولید شو، ساتنه شو، همدارنګه د هورمونونو تولید شو.
زده کوونکو د جنسي حجرو تولید او د جنسي حجرو ساتنه مونږ تاسو په تیر لوست کې هم ویلي وو کله چې یو شخص بالغ کیږي نو په هغې کې ګومیتونه رامنځته کیږي چې دغه ګومیتونه څو ډوله حجرې رامنځته کوي 2 ډوله حجرې رامنځته کول په معنس کې تخمدانونه وو یا تخمې وې او په مذکر کې هم چې وو جنسي حجرې سپرمونه وو نو کله چې په یو بالغ شخص کې جنسي حجرې تولید شي نو دغه جنسي حجرې رشد وکړي د دغه جنسي حجرو رشد ته یا هم د انکشاف مرحلې ته چې دغه 2 برخې پکې شاملېږي دغې ته چې وایي سپرماتوجنیسیس سپرماتوجنیسیس کله چې جنسي حجرې رامنځته کیږي انکشاف کوي دغه د انکشاف مرحلې ته چې ویل کیږي سپرماتوجنیسیس ویل کیږي نو لوستونکو یو بالغ شخص یا هم نورماله شخص هر ورځ یا په 24 ساعتونو کې د 200 میلیونو په شاوخوا کې جنسي حجرې تولیدوي نو دغه جنسي حجرې چې چیرته تولیدېږي او چیرته زیرمه کیږي راځئ چې په انځور کې وګورو انځور کې تاسو ته معلومیږي کله چې جنسي حجرې تولیدېږي نو دغه جنسي حجرې په خصیو کې تولیدېږي دغه ګورئ دا انځور د خصیو دننۍ برخه موږ ته راښیي چې دننه برخه تاسو ګورئ ډېر کوچني برخې دي چې دغه کوچنۍ برخې ټولې د څه شي په شکل باندې دي مارپیچي شکلونه لري کوچنۍ برخې دي چې دغه ټولې کوچنۍ برخې د مارپیچ په شکل باندې موقعیت لري دغه برخه چې شوله خصیه شولې دا د نننۍ برخه هم چې مارپیچي ډوله شکل لري دا چې ده اپیدیدیم ده یعنی کله چې جنسي حجرې په خصیه کې تولیدېږي نو دغه په دغه مارپیچي شکلونو په واسطه باندې رامنځته کیږي چې دغه مارپیچي شکلونه چې دي دا جنسي حجرې لیږدوي شاتینۍ برخې ته چې دغه شاتینۍ برخه چې ده په نامه د اپیدیدیم ده چې په دې برخه کې دغه سپرمونه چې کیږي ذخیره کیږي یا هم رشد کوي نو کله چې جنسي حجرې رامنځته کیږي دغه جنسي حجرې په یو خاص چاپیریال کې چې خاصه تودوخې درجه لري ساتل کیږي نو هغه تودوخې درجه چې په هغې کې جنسي حجرې انکشاف کوي هغه تودوخې درجه 40 درجې سانتیګراد ده زده کوونکو موږ تاسو ویلي دي چې د تودوخې د انسان د بدن د تودوخې درجه څو درجې ده آفرین 19 درجې ده نو هغه چاپیریال چې جنسي حجرې پکې رشد کوي هغوی د تودوخې درجه نظر د انسان د بدن د تودوخې درجې ته 3 درجې کمه ده چې هغه څو درجې ده 40 درجې ده زده کوونکو کله چې جنسي حجرې رامنځته کیږي یا هم په مذکر جنس کې سپرمونه رامنځته کیږي دغه چې دي 23 کروموزومونه لري یا هم هاپلوید دي هاپلوید څه معنا یعنی چې دوی 23 کروموزومه لري مګر مونږ په تیر درس کې ویلي وو چې جسمي حجرې څو کروموزومه درلودل آفرین 40 کروموزومه درلودل نو اوس کله چې مونږ 40 تقسیم په 2 باندې کو دا مونږ ته څو لاسته راځي 23 کروموزومه یعنی جنسي حجرې د مذکر څو کروموزومه لري 23 کروموزومه لري دا چې ولې 23 کروموزومه دي مونږ په تیر درس کې لوستلي وو تاسو کولی شئ چې دغه پوښتنې ځوابولو ته تیر درس ته مراجعه وکړئ چې ولې جنسي حجرې 23 کروموزومه لري یا هم هاپلوید دي زده کوونکو کله چې سپرم بالغ شي یعنی رشد وکړي نو د کومې لارې څخه چې لیږدول کیږي یا کومه لاره چې اجرا کوي هغه برخې چې د هغه برخو څخه چې یو جنسي حجره عبور کوي د هغې هغه برخې چې دي یو واز ډیفرنس ده یعنی د کومې برخې څخه چې عبور کوي لومړی واز ډیفرنس ده همدارنګه د مني کڅوړه ده د پروستات غده او د بلبوریترال غده ده کله چې دغه برخو څخه تیریږي نو د بلبوریترال غده یو ډول مایع افراز کوي چې دغه مایع د سپرم سره د دې کې مرسته کوي تر څو په اسانۍ باندې حرکت وکړي دا چې دا کومه مایع ده او څه کومک کوي له جنسي حجرې سره نو دا به هم په آینده درس کې لولو انشاءالله خو دغه برخه چې ده یو ډول مایع افراز کوي چې دغه د سپرم سره یو ځای کیږي یا د جنسي حجرې سره یو ځای کیږي نو زده کوونکو کله چې یو جنسي حجره رشد وکړي او دغه برخو څخه تیره شي حرکت وکړي نو دغه جنسي حجره چې ده د تخمې سره که چیرې یو ځای شي نو دلته القا صورت نیسي اما که چیرې یو ځای نشي نو معمولا دغه عمل چې ده خنثی ده زده کوونکو د نن ورځې موضوع مې چې په هکله باندې وه د مذکر د تناسلي غړو د جوړښت په هکله باندې وه چې د څو برخو څخه چې جوړه شوې وه هغه
خصیې وې، د خصیو کڅوړه وه، همدارنګه د پروستات غده، د مني کڅوړه او د سپرم د لیږد نل و. همدارنګه کومې دندې چې د مذکر جنس تناسلي غړي اجرا کوي هغه درې دندې دي چې ما تاسو ته په تخته باندې لیکلي. د جنسي حجرو تولید ده، ساتنه یې ده، همدارنګه د هورمونونو تولید ده. زده کوونکو کوم هورمونونه چې تولیدیږي د مذکر جنس د هورمونونه چې تولیدیږي هغه دوه ډوله هورمونونه دي. لومړی هورمون چې تولیدیږي هغه کوم هورمون ده؟ موږ په تېره ورځ کې هم ولوستلي وو، تستوسترون. تستوسترون ده یو دا هورمون ده. همدارنګه بل ډول هورمون چې تولیدیږي هغه چی ده؟ فولیکل سټیمولوټینګ چې دغه هورمونونه دا دوه ډوله هورمونونه په مذکر تناسلي غړو کې تولیدیږي. دغه هورمونونه دنده چی ده؟ دغه نارینه خواص چی کوي؟ رامنځته کوي یا هم کنټرولوي. زده کوونکو تاسو د تناسلي غړو په جوړښت باندې، په برخو باندې، همدارنګه په دندو باندې هم پوه شولی. نو راځو د نن ورځې د درس موضوع پای ته چې زموږ د نن ورځې موضوع د څه په هکله باندې وه؟ د تناسلي غړو د جوړښت په هکله باندې وه. د کومو برخو څخه جوړه شوې هغه برخې مو ولوستې. همدارنګه کومې دندې چې تناسلي غړي اجرا کوي هغه دندې چې دي جنسي حجرو تولید ده، ساتنه ده او د هورمون تولید ده چې دغه دوه ډوله هورمونونه تولیدوي. همدارنګه کله چې یو جنسي حجره بالغه شي د کومې لارې څخه چې تیریږي یا کومې برخې چې د هغې څخه تیریږي هغه برخې چې دي واز ډفرنس ده، د مني کڅوړه، همدارنګه د پروستات غده او همدارنګه د بلبوریترال غده ده چې دغه برخو څخه تیریږي. او کله چې دغه برخو څخه تیری شي نو که چیرې د تخمې سره یو ځای شي نو دلته القا صورت نیسي، اما که چیرې یو ځای نشي نو دغه چی ده؟ خنثی کیږي. زده کوونکو په دې هیله چې تاسو د نن ورځې موضوع په ښه شکل باندې زده کړې وي، نو راځئ مونږ آخري برخې ته د خپل موضوع رسیږو چې هغه هم د تاسو کورنۍ دنده ده، چې د تاسو کورنۍ دنده د 103 او 104 پاڼې اصطلاحات دي چې نن ورځ مو په درس کې ولوستل. تاسو به دا په ښه شکل باندې زده کوئ له معنا سره. ګران زده کوونکو هیله لرم چې د نن ورځې موضوع مو په ښه شکل زده کړې وي او د پام وړ مو ګرځېدلې وي. تر بلې موضوع پورې تاسو ټول په الله پاک سپارم. بریالي اوسئ.